اوس تاسو لا هم خبر درکو د رحمان بابا پولیس سټیشن په حدود کې موجود قبرستان نه د شپږ کلن ماشوم مړی برآمد شوی دی. تاسو لا اهم خبر درکو د رحمان بابا پولیس سټیشن په حدود کې موجود قبرستان نه د شپږ کلن ماشوم مړی برآمد شوی. ماشوم شناخت عبدالمعیز په نوم باندې شوی دی، کوم چې تېره شپه د کور نه بېدرکه شوی و. مزید تفصیلات معلومو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه، تفصیلات نه مو خبر کې. بالکل نور د رحمان بابا پولیس سټیشن په حدودو کې قبرستان نه د دې ماشوم مړی برآمد شوی دی. نامعلوم خلکو چې دی دغه ماشوم چې دی په سر باندې په ډزو باندې ویشته دی. دغه ماشوم نوم چې دی عبدالمعیز دی، ولد ماسل په نوم باندې د دې ماشوم شناخت شوی دی. تعلق کې جاوید آباد پېښور سره دی. پرون شپه د کور نه بېدرکه شوی او د نن چې دی مړی اشفنو قبرستان چې کوم پولیس سټیشن رحمان بابا په حدودو کې قبرستان دی، هغې ته د ماشوم ډیډ باډي ملو شوی دی او د دې ماشوم په سر باندې ډزې شوي دي چې له وجې ماشوم په حق رسېدلی دی. د ماشوم ډیډ باډي چې د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. پولیس حوالې سره زموږ خبرې شوې نو پولیس وایي چې د دې له کور والا هم چا سره دښمني نشته دی. تفتیش روان دی. ډېر ژر به د ماشوم قاتلان هم ګرفتار کړي شي. لیکن اهم مهم خبره چې پرون د ماشوم کور نه بېترکه شوی او نن د چې کوم مړی دی هغه اشفنو قبرستان چې کوم پولیس سټیشن رحمان بابا په حدودو کې غټ لوی قبرستان دی، هغې نه د ماشوم دا ډیډ باډي برآمد شوی دی. جی ډیره مننه سید شبیر شاه تفصیلاتو لپاره.